نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، مونځ د اسلام د مقدس دین ډیر مهم رکن دی او په مانځه باندې الله ته ودرېږئ او د خپل راز و نیاز الله سره شریک کړئ. ډیر په عاجزي سره پروردګار ته ودرېږئ. د خپل رکوع سمه وکړئ، د خپل قومه سمه وکړئ، همدارنګه سجده سمه وکړئ، جلسه سمه وکړئ، تر څو چې دا ستاسو لمونځ د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. داسې نه خدای مه کړه چې موږ تاسو په دنیا کې مونځ کوو، زحمت وباسو، اودس هم وکړو، راشو مانځه ته ودرېږو او هغه مونځ په موږ او تاسو باندې لعنت ووایي. داسې نه، بلکې داسې مونځ چې په هغه مونځ باندې خپل پروردګار د خپل ځان نه راضي کړئ. په دین کې شرم نشته، بلکې شرم په دې کې ده چې ته ناپوهه او د چا نه پوښتنه نه کوې. چې نه پوهېږې لاړ شې یو چا ته کښېنه، مونځ د هغه نه په سمه طریقه باندې یاد کړه، تر څو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په دربار کې روسیه او شرمنده نه وي.